جلال آباد ښار له روژه ماتي تر پیشنمي د کرکټ کوربه وي. زه دلته ختیځ روح الله ترخیل کرکټ لوبغالي ته راغلی یم چې د ننګرهار رمضان جام ټیپ بال لسوریزه سیالۍ پکې روانې دي. دلته هره شپه د ټورنمنټ نوم ته ورته په ټینس یا ټیپ بال دوه لوبې ترسره کیږي. په دغه ټورنمنټ کې 40 لوبډلې شاملې دي چې د هیواد له ګڼو ولایتونو څخه راټولې شوي دي. دا د تېرې شپې دویمه لوبه روانه ده چې د عزیز خان کس او کوټ ولسوالۍ ترمنځ کیږي. عزیز خان کس کرکټ لوبډلې د دغې لوبې ټاس وګټه او خپله یې د بیټینګ پریکړه وکړه. دوی په ټاکلو 10 اورونو کې 113 منډې جوړې کړې او مخالفې لوبډلې ته یې د 111 منډو هدف وټاکه. په جواب کې د کوټ ولسوالۍ ټولې لوبډلې په سوځېدو 58 منډې جوړې کړې او لوبه یې شاوخوا په 50 منډو وبایلله. په دغې ټولې لوبې کې د عزیز خان کس په ګټه تر ټولو ډېرې 80 منډې شعیب مستان جوړې کړې چې له امله یې د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. منډو دواړو په لاسونو باندې مستان ته بلنه ورکړو چې راشي او د مومنټ ګروپ کمپنۍ له لوري هغه ځانګړې جایزه ترلاسه کړي. دلته نو بیا د مین اف د میچ مبارکي د ټولو راغلو مینوالو څخه ډېره زیاته مننه چې د خپل لوبډلې د ملاتړ په موخه راغلي وو. مستان صاحب ډېر زیات درته مبارک وي. د ټولو راغلو ښاغلو نړۍ مننه پوره میدان. دا د شپې 1:30 بجه وه چې ګڼو هیوادوالو د خپلې د خوښې لوبډلې بریا بدرګه کوله. د عزیز خان کس دغه لوبغاړي د ټورنمنټ په اړه مثبت نظر لري. بسم الله الرحمن الرحیم. په 2025 د رمضان کپ د ختیځ روح الله ترخیل اکیډمۍ کې په لاره اچول شوې ده. بهترین د ټینباز ټول د افغانستان پلیران دلته شتون لري. نن زموږ لوبه وله الحمدلله هلکانو خوب کرکټ وکړو. هماغه چې موږ لوبه وګټله. روزه ماتې نه پس دلته بهترینه ماحول جوړي. ټول د ننګرهار ولس نه هیله چې دلته راسي او خپل دغه کوم ساعت تېری چې ده د روزه ماتې نه پس دا وکړي. بیخي ډېر ځکه هلکانو چې کوم چې بیټینګ سټارټ کړي اوپنرانو بهترینه بیټینګ زموږ هغه اوپنرانو وکړو. بیا همداسې اینډ هم ښه اوس 130 پورې موږ لاړو نو زموږ بالینګ چې کومه څه توقع وه هغې هم ډېر ښه شو. نو هماغه چې موږ میچ نصیب حلیمي دغسې ټورنمنټونه د کرکټرانو د لا ښه والي او پرمختګ لپاره یو ښه ګام بللی. د ننګرهار رمضان جام ټیپ بال لسوریزه لیګ له مسؤل سره وغږېدو. ختیځ روح الله ترخیل اکیډمۍ د 10م ځل لپاره مسؤلینو د 10م ځل لپاره رمضان جام شپنۍ سیالۍ برابره کړي دي چې 40 لوبډلې ګډونوالې دي. د ننګرهار سربیره د 40 ولایتونو نه تکړه بااستعداده لوبغاړي راځي دلته لوبېږي. د دغې ټورنمنټ څخه زموږ هدف د شپنیو سیالیو سره د لایټینګ سره د لوبغاړو هغه اډجسټ کول دي چې دوی څنګه وکولی شي هغه شپنی کنډیشن هغه کې تعقیب کې د هغې لاندې ولوبېږي هغې سره عادت شي تر څو په نړیوالو په بل ځای کې لوبېږي په یو ایونټ کې لوبېږي نو ورسره عادت وي. زموږ یو ستر هدف د دغې جام څخه دا هم ده چې د افغانستان کورني کرکټ ته داسې بالران تیز پس بالران پر نښه کړو دا اکیډمیانو ته تشویق کړو تر څو دوی هغه پروفیشنل کرکټ وکړي او د افغانستان د کرکټ آینده پرې روښانه کړو. همداسې هغه بیټسمینان چې استعدادونه لري او دلته ښه ځلیږي او واقعا د کرکټ ټول مهارتونه په دوی کې موجود وي هغوی ته هم موږ دا لارښوونه کوو دوی تشویق کوو تر څو دوی پروفیشنل هاټبال کرکټ ته مخه وکړي او د افغانستان کرکټ. هغه په خپلو خبرو کې د ځوانو لوبغاړو لپاره دغسې ټورنمنټونه د هغوی د لا پرمختګ لپاره ښه وبلل. دغه ټورنمنټ او د کرکټ په زړه پورې سرګرمۍ به د روژې ټوله میاشت ونیسي. پایلو به یې د راتلونکي اختر په شپه ټاکل شوې ده.